وګوره ریشم او روبي تا تم دا سمن دی وینه ده دا ما لاړو لفټ نه راکوي چې دا ولې ها خیر لفټ خو تاسو دواړه ماله نه راکوي زه دومره بدنصیب یم نو سمن بیبي پتنګ دې را روان دی زه به درنه اوس لاړ شم بای مشال شوې تا ته ته بدتمیزي خو ونه کړه ډېر بدتمیز انسان نه نه داسې هېڅ خبره نشته که څه خبره وي نو ما ته ووایه زه مشال پوه کړم داسې خلک په خبرو نه پوهېږي مخ مرتب ماتول غواړي نه نه داسې هېڅ خبره نشته زه چې کلاس کې کلاس کې لا ټایم شته کنټین به وي سمن دعا راته کوه چې په ایگزام کې ښه پوزیشن واخلم زما مور خوشحاله شي ځکه چې ستا دې زړه چوبل 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 یا لګانو دا څه خپلو کې پټې پټې خبرې کوئ ها السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام بخیر راغلی مهرباني مهرباني وایه که نه مانو بشر خان هغه نوې بیبي نه ده هغه زما نه ده خوښه نوې بیبي دې نه ده خوښه دا ولې مانو هغه ورځ زه تږی شوی وم دلته اوبه نه وي نو زه کمرې ته دننه لاړم نو ما اوبه څښلې نو د لاسه مې ګیلاس پرېوته خو کشر بیبي زه دومره وډبولم دا خو ډېر بد کړي دي زه به ترې تپوس کوم خان جی پرېږده هغه خبره تلې راغلې ده بیبي غریبه خو پخپله بیا خفه وه قایدر کاکا نور وایه که نه شپه په خیر ووته او خان جی خو عجیبه شانکار شوی وم عجیبه کار هغه څه ما او مانو په ډیوټیا وو بیبي راپسې چای هم راولېږله پته نشته چای څښلو نه پس ولې سترګې راباندې پټې شوې او چې کله هم سترګې وغړېدې نور راختلی و دا څه وایې کاکا ستا مطلب دا دی چې په چایو کې هغې څه نه نه خان جي کېدای شي موږ ډېر ستړي شوي یو ګوره که نه سهار په حجره کې کار کوو او بیا دلته راشو نو کېدای شي د هغې په وجه سترګې پټې شوي وي هلکه تاسو داسې لاړ شئ هلکه پولیس دی سپي وباسئ